اشرف غني ولې وتښتېده؟ د اشرف غني حکومت ولې سقوط وکړ؟ د دې سوالونو د ځوابونو دوهمه برخه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم. دا چې اشرف غني په بار بار ویلي و چې جمهوریت به سقوط نه کوي، خو جمهوریت سقوط شو او خپله هم د ابوظهبي په لور لاړه. دا چې بیا له هغه ځای ویډیویي پیغام هم خپور کړ. نو دا معما چې ولې اشرف غني وتښتېده حل یې نه کړه. په دې اړه در سره په همدې ویډیو کې جزئیات شریکوم. نو د ویډیو تر پایه را سره اوسئ. له تېښتې 3 ورځې وروسته په ابوظهبي کې د اشرف غني ویډیویي پیغام دا معما حل نه کړه. د تېښتې او د هغه په وینا لارګه د وتلو لپاره د هغه دلایل صادقانه، قانوني، منطقي او قانع کوونکي نه وو. له تېښتې وروسته په دې اړه چې دا د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا یوه دسیسه وه، د محمد اشرف غني د ورور حکومت غني دا تر څو ولسمشر په کابل ښار کې خونړۍ او ورانوونکې جګړې ته ښکېل نه شي، یا د هغې په ادعا د واک د ترلاسه کولو لپاره د امرالله صالح له لورې کودتا هم سمه نه ښکاري. ځکه امرالله صالح د غني له تېښتې مخکې له کابله وتلی او پنجشیر ته تللی و. په داسې حال کې چې که امرالله صالح غوښتی په کابل کې جګړه وشي یا یې په خپله په کابل کې د جګړې پروګرام لرلی، له غني مخکې به له کابله نه بهر کېده. بل ټکی چې د ناڅاپي تېښتې په اړه د توجیه په هکله د اشرف غني استدلال او ادعا تر پوښتنې لاندې راولي، د اشټې صوب ورځپاڼې د امتیاز خاوند سنجر سهیل ته په دغه تېښته کې د حکومت د یو چارواکي کیسه ده. په دغه کیسه کې محمد اشرف غني د یکشنبې په سهار د کابینې د بیړنۍ ناستې د جوړولو په لټه کې و، تر څو په دې توګه د خلکو د ویرې او اندېښنې لپاره ځواب پیدا شي. خو د کابینې نیمایي غړي په کابل کې موجود نه وو او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم له کابله وتلی دی. وروسته غني پریکړه کوي چې د دفاع وزارت د سوق او ادارې مرکز ته ورشي او بي ځواکونه یې ملي دفاع وزارت ته لیږي. لږ وروسته خبر ورته رسیږي چې د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په وزارت کې نشته او د هوایي ځواک د لیدو لپاره هوایي ډګر ته تللی. د پوځ لوی درستیز جنرال هیبت الله علي هم له امریکایانو سره ناسته لرله. اشرف غني ملي دفاع وزارت ته نه ورځي. دلته یو څو ټکي ګونګ او د پوښتنې وړ دي. درنو لیدونکو، دا چې دلته څو مهم ټکي او د پوښتنې وړ څه دي، دا در سره په راتلونکو ویډیوګانو کې شریکوم. د راتلونکي برخې په تمه یې اوسئ او همدارنګه که اوله برخه مو ورته نه وي لیدلي، نو زموږ په پخوانیو ویډیوګانو کې یې کتلی شئ. که مو یوټیوب چینل سبسکرایب کړی هم نه وي، نو سبسکرایب یې کړئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.